پوښتنه د عدلي وزیر محترم نامردین ترابي صاحب د یو لیک په واسطه کړې او وایي چې زموږ اکثره مسلمانان ورونه د مصاهرت په مسأله نه دي خبر چې حرمت مصاهرت څه ته وایي. نو ځکه اکثره مسلمانان نارینه او ښځې په دې منکر مبتلا دي، خصوصا ځوان خسر او ځوان مژور او یا ځوان خواشي یا ځوان زوی. نو که په دې هکله زموږ مسلمانو ورونو او خویندو ته پوره معلومات ورکړي ډېره به ښه وي، تر څو دوی خپل ځانونه کنټرول کړي او حتی دا دوی طبقې بیخي ګډ په ګډ او لاس په لاس روغبړ سره پرېږدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. حضرات حرمت مصاهرت په لغت کې خیشي بولي. اوس نو چې یو سړی د بل سره دوست وګرځي، دوست دا معنا ده چې د یوه چا زنانه ده په بل چا باندې واده ده، دغسې علاقه دغسې قرابت چې په مابین کې پیدا شو د زنانو په خاطر باندې و دغه ته مصاهرت وایي. اوس نو حرمت د مصاهرت دا معنا ده که داسې وي چې مثلا یو سړی راولاړ شي هر څوک چې وي د یو زنانې سره دغه بد فعلي وکړي چې هغه زناکاري ورته وایي، نو دغه زنانه دغه مجنیه چې هغه بد ورسره سوي دي د هغه سړي ناروا سړي د خوا دغه زنانه د دغه سړي په حکم د زوجیتې سره دا خپله کورواله یعنې حکم یې دغسې اوس نو هغه بېګانه ښځه چې هغه زنا ورسره وسوه یا تقبیل وسو مچې ځینې واخیسته لاس یې په شهوت وروي پر جامه باندې سربیره حرارت پیدا شي او یا دوی جامې لاس په لاس ورکړي د شهوت په ذریعه دغه ښځه داسې مثال پیدا کړي لکه د دا سړي کورواله د هغې اصول و فرده د هغه دپاره حرام دي. معنا دا ده یو سړی دی د یوې زنانې سره دا ناروا کار وکړي د هغه زنانې مور پر ده داسې حرامه د آینده دپاره په باب کې د نکاح لکه شخصي خپله خوښه دا د مور مرغنا بلانا تر هلخه هغه زنانه که لونه ولري لراني چې دغه سړي یو زنانې ته په شهوت باندې لاس وروي یا دا بدفعلي ورسره وکړه یا تماس راغی حرارت و بدن ته ورسېدي یو د بله د دغه سړي و د دغه ښځې تر مابین نه که نکاح چې وسوه د هغې ښځې لورانې پر ده حرامې دي. هغه ښځه که بیا فرضاً لور ولري بیا و دا سړي ته نه روا کېږي هغه د ده په شان دا بچندرې سوله هغه فرکټي چې ورته وایي وربائبکم اللاتي فی حجورکم چې هغه سړی کوم د ښځه په نکاح کې او دا واده کې مثلا بیا نو د هغې لور هغه فرکټي هغه ګورو ورته بچندرې چې ورته وایي په بل تعبیر عربي کې ربیبه ورته وایي جمع ربائب قرآن پاک د ابد دپاره حرامې بللی دي. نو دغه قسم ته د دا مجنیې لور او ممسوسه زنانه چې مس ورسره وکړي چې بشاوتن د هغې لور المسیح کوسي دا تر پایه پورې و دغه زناکار و دغه لمس کننده ته دغه تماس کننده انسان ته د ابد دپاره نه روا کېږي. دا داسې حرمت یې طلاقونه دي حضراتو. د دغه قسمه که په لاره ولاړ شي د خپل د مزور سره لاس په لاس شهوت پیدا شو د هره طرفه چې پیدا شي که د نر د خوا شي او که د ښځې د خوا شي که د دواړو طرفین وي نو خسر دی د مزور سره لاس په لاس روغبړ کاوه په دغه وخت کې د روغبړ د شوق و شهوت پیدا شي دغه مزور یې پر د خپل زوی د ابد دپاره حرامه ده. بیا پر خسر خو پخوا نه حرامه خو مزور یې ده وحلائل ابنائکم قرآن شریف کې راوړي وایي هغه ستاسې د زامنانو معنیګانې د ابد دپاره پر تاسې حرامې دي. نو پر خسر خو دا مزور پخوا نه حرامه و پر زوی نن حرامه شوه. دغه وخت کې چې د اکثر راولاړ شو د مزور سره یې ناروا وکړه یا مزور سره مچه واخیسته یا مزور ته لاس وروي اما په شهوت یې لاس وروي پر خپل زوی د ابد دپاره حرامه شوه. یا یو بنځی راولاړېږي د سړي زوی دی د خپل میرې ته د هغې سره یا ناروا وکړي زناکاري وکړي یا هغې سره تقبیل وکړي یا هغه د هلکه څه مچه واخلي په شهوت یا میرې ته لاس په شهوت وروړي یا میره و د بنځي ته لاس په شهوت وروړي حرارت پیدا شي په دا وخت کې د تماس شهوت پیدا شي دغه میرې پر دا پلار د ابد دپاره حرامه شو. تر
پردابنځي خو پخواله حرامه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ستاسو پلرو چې کوم مانیګانې کړي دي تاسو هغه په نکاح نه کوي قرآن پاک و پردابنځي دا میره پخواله حرام پر پلار اوس حرامه شوه دا به د زوی معاینه شوله نو د زوی معاینه د پلار مزور شوه مزور خو عدل نه روا کېږي د دغه قسمه څه حضراتو که داسې پېښه شي چې یو سړی راولاړېږي د خپلې مور ته العیاذ بالله پس شیطان خو هغه کافر دی دشمن دی و هم د شهوت مقدور نه دی دغسې یو وخت کې استاد مرحوم قصه راته کول الله دې رحمت پر وکړي ول په فلاني قریې کې زه حاضر وم و هم یو سنانه راله هغه وخت کې دغه حاکم امنه وم دغه چې عریضه وکړم چې هغه دې علاقدار باله علاقدار ته عرض وکړي زوی راولاړ شوی د مور سره جبرن دغه بد کار کړی هغه مور هغه دینداره مؤمنه مسلمانه ښځه علاقدار ته عرض وکړي هغه ورته مورې څه وکړم بارېل په پښو یې وځړوه تر هغه ساعت یې وه چې مړ کېږي نو بیا هغه هلک راوستی ځوان په پښو یې وځړاوه مطاران یې ورته بند کړه تر یو وخت یې قلینول اخر مړ شم هغه مړ دی مور ورته وایي مې پرېږدي بیا چې وغورځاوه مړ هغه مور یې ویل سپه دې عدالت ته اخورې زه یې نه دفن کوم وایم نو شیطان خو دا چمونه په سړي کوي که یو سړی مور ته لاس وروړي په شهوت پر خپل پلار یې حرامه شوه نو حضراتو په دې باب کې بیخي ډېر احتیاط پکار دی نو اوس خواشې څه حق لري چې دا خپل زوم پر مخ مچي یا دغه زوم په خپله ځوان دی ما خواشم ځوانه ده دی راولاړېږي د خواښې لاسونه مچي حضراتو دا د خواښې د لاس مچول دا کوم کتاب راوړي دي زما سره وم په دغه مسله کې یو په نامه د ملا په لباس د ملا او په جامه د ملا نور نو سر تر نکه خر و په دغه مسله کې خواښې خو لکه مور هغه لکه حضرات ولې داسې کوي خواشي شل کسانو د خواشنې بدنامي کړي دي نو که زوم راولاړ شي د خواښې لاس مچي بیا د اختر په ورځ هغسې خواشم ځواني او زوم هم ځواني پیشنې م کړی وي یو د بل سره پر لاس پر مخ مچي حضراتو دغه دوستي نه د قرابت نه دي هلته د خواشې لرې ناست دي ما نه درته وایم چې د خواشې دې د زومه مخ پټ کړي یا د زوم دې مخ پټ کړي لیکن لاس دې نه وړي د خواشې د لاسه د چاوې تعالی اما اخي دغه ځوانانو طبقې ته و ځوانې طبقې ته دغه وایم چې د خواشې لاسونه د ابد دپاره مه مچوئ دا خواشانې دې د خدای وبېرېږي دا خپل زمان دې پر مخ باندې نه مچوي دا دوستي نه ده نو خواشې دې د زومه څه لرې ګرځي دا زوم دې د خواشې څخه د هغسې دې ستړې مسې وکړي مور ده که هر څوک ده چې ستړې مسې د اختر مبارکي او دغه چې زوم د خواشې لاس مچوي حضراتو یو کتاب دې کتابو په والله که راوړي دي یا خواشې راولاړېږي زوم پر مخ باندې مچوي نو که دغه شهوت پیدا شي هغه خو بې اختیاره شی دي یو دم یې د لور پر دا خپل زوم ابدي حرامه کړه او بیا غږ هم نه کوي هغه تر مرګه په جناح اخته دی هغه بچان هغه کوترکي کرنجان چې هر څه راوړي هغه حرمونې دي حضراتو دا خو د دغه ځایه پېښه شوه نو زموږ دین مبین اسلام زموږ شریعت زموږ دا پاک مذهب دا که حضراتو سړی مرعي کړي لحاظ یې وکړي مراعات یې وکړي والله که د ابد دپاره پر دغه پلار باندې میره حرامه شي یا والله که د ابد دپاره پر زوی باندې دا خپله مینه حرامه شي ولې به دا شیان مابین ته راځي یا به د خواشې په خاطر د دې لور پر زوم حرامېږي دا شیان به نه راځي نو کتاب وایي چې لیرو نو تاسې دغه ځایه د تهمت دم لرې کېږي نه هسې نو دا د خواشې ابدي نکاح حرامه ده سطر ورسره نشته یو سړی کولی شي خواشې دي حج ته بوځي سفر ورسره کولی شي لکن دا چې دا تماس دی او ما ته چې ته عرض وکړي ماښام کې مې اعلان وکړي چې دا په موټرسایکل ښځې مه سپروي تر شا سهار د سټیج پر غړي راته ودرېد وایي صاحبه نو که لږ شهوت پیدا شوی و حضراتو په لږ شي نه اودس نه ماتېږي د دې معنا دا ده چې بیخي ډېر غټ اواز وکړي اودس بې ماتېږي او په لږ به نو نه داسې شیان پېښ دي حضراتو دا زموږ رواجونه بد دي دغه رواج مصادم دی د اسلام ټکر دی د اسلام سره تر دا رواجو دا خلق نشي تېرېدی دا مې تربور دی دا د اکاس وي دي دا د اکسس وي دي دا د ماماس وي دي دا مې د اکاس وي دا د کوره نسم شړلی پخوا په کوچنیوالي سطر نه کواسم او کوچنی را سره نیسي خو دا کوچنی نیسي دا دغه فسادونه کوي حضراتو په لحاظ د خدای دغه زمان دی د خواشانو لاسونه نه مچوي خواشانې دي د خپل زمان پر مخ باندې نه مچوي میرې د خپل
بونځی پر مخ نه مچوي بونځی دې خپل د دغه میرې دغه لاس نه مچوي لرې د سره اوسي د هغه سم دا دوستي و قرابت کېدلی شي په دغه اړه نه لري والسلام